السلام علیکم ملګرو پاکستان افغانستان مینوال لپاره دوه خبرونه در کوم چې ملبرن ټیسټ لپاره کوم سکواډ اعلان کړی دی. هغه سکواډ د څه شری کوم او په اوله ورځ باندې استرالیا ټیم څومره سکور وکړل، بل طرف ته افغانستان انډر 19 ټیم په اړه سره ډېر مهم خبر شیر کوم. دواړه معلومات په دې ویډیو کې در کوم. ویډیو خپل وګورئ، مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ. راځو ملګرو، اول پاکستان کرکټ بورډ طرف ته کوم سکواډ اعلان کړی دی د ملبرن ټیسټ لپاره، د دویم ټیسټ لپاره د استرالیا سره چې کوم ټیسټ روان دی. په اوله ورځ باندې استرالیا ټیم یو اوه سکور وکړل، درې پلیران یې اوټ شوي دي، درې لوبغاړي اوټ شوي دي او د ټیم کپټن شان مسعود دی کوم یو لوبغاړي چې اغستې دي هغه څه کوم خو درې چینجز پاکستان ټیم کړی دي په دویم ټیسټ کې. درې لوبغاړي کې نیول دي، درې نور اغستې دي. هغه څوک دي هغه هم څه کومه د ټیم کپټن شان مسعود دی، امام الحق دی، عبدالله شفیق، بابر اعظم، سعود شکیل، محمد رضوان، سلمان علي آغا، شاهین شاه افریدي، حسن علي، میر حمزه، عامر جمال. دا یولس لوبغاړي اغستې دي، خو په دې کې خرم شهزاد، سرفراز احمد او فهیم اشرفي کې نیول دي او میر حمزه، حسن علي او محمد رضوان دی اغستې دي. دوه بادران کې نیول دي، یو بیټسمن کې نیول دي او دوه بادران اغستې دي او یو بیټسمن اغستې دي. محمد رضوان وکټ کیپر دی اغستې او سرفراز احمد کې نیول دي. نو دغه د پاکستان سکواډ د نننی ټیسټ لپاره اعلان شوی او اول ورځ باندې استرالیا یو لواتیا سکور کړی دي، درې لوبغاړي سره دي. پاکستان ټیم ته د بهترین بولینګ کړی دی. سبا استرالیا کې د استرالیا ټول ټیم اوټ شي، زر اوټ شي او پاکستان ته د بیټینګ موقع ملو شي. په دغه دویم ټیسټ کې پاکستان یو غټ هدف ورکړي استرالیا ته او د استرالیا دغه میچ وګټي. دویم نمبر باندې افغانستان نو اسکانو ټیم چې کوم دی د درې اړخیزه د درې ملکونو سیریز چې کوم روان دی په ساوث افریقا کې، هغه پای کې درې ټیمونه شامل دي. د افغانستان نو اسکانو ټیم ساوث افریقا ته رسیدلی دی. په دغه کې درې ټیمونه شامل دي، افریقا، انډیا او افغانستان، او یو ټیم به څلور میچونه کوي. یو ډېر خوندور سیریز دغه روان دی. د افغانستان د نو اسکانو ټیم په خیر سره ساوث افریقا ته رسیدلی دی. اول خپل تمرینات جاري ساتي. ویډیو کتلو ډېره مننه. زموږ پیج هم سره فالو کړئ او زموږ یوټیوب چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ. نور کرکټ تازه معلوماتو لپاره نور ښه وخت ولرئ. د الله په امان.